یزید بن شجر رحمه الله فرمایي چې څنګه د سمندر د فار یو ساحل وي دغه شان د جهنم د فار هم یو ساحل شته دی په دغه ساحل باندې به دغه ماران او لړمانان وي چې دا به د اوښانو د قچرو نه وي وایي کله چې دا جهنمیان الله جل شانه ته خاص وکړي چې الله موږ باندې عذاب لږ سپک کړه نو الله جل شانه ورته وایي چې تاسو د جهنم ساحل ته لاړ شئ یعنې د جهنم غاړې ته لاړ شئ نو دا جهنمیان به چې کوم دی د جهنم ساحل ته راشي غاړې ته به راشي هلته کې به دغه غټ ماران او لړمانان وي دوی به چې کوم دی هلته کې ګیر کړي په یو ځای به حملې کوي په بل ځای به حملې کوي بیا به چې کوم دی دا جهنمیان دا به واپس چې کوم دی جهنم ته لاړ شي دین وروسته به الله جل شانه په دوی باندې یو عذاب مسلط کړي هغه عذاب به خارق وي محترمه یعنې خپل بدن به دومره به وګورئ د خپل بدن چې په خپل بدن کې به اړیکې راښکاره کړي دومره به دا بدن وګورئ بیا محترمو علما لیکي چې د جنت د جهنم چې کومې نګرانانې فرشتې دي هغه به د دوی نه تپوس وکړي چې آیا عذاب څنګه دی دوی به ورته وایي چې عذاب خو ډېر زیات سخت دی نو هغه به ورته ووایي چې دا عذاب په تاسو باندې د څه وجې نه دی تاسو ته پته شته دی دا عذاب ځکه په تاسو باندې دی چې تاسو په دنیا کې نیکان خلک چې کوم دی هغه ازارول د هغوی ازار به مخ اخیستو او نن سبا که موږ وګورو محترمو نیکان خلک په مخ د ځمکه څوک دي صادقین څوک دي محترمو دا علما دي او که وګورو په هر ځای کې د دې علماو په جامه باندې تور داغ لګولی شي هر سړی دا کوشش کوي چې موږ دا علما چې کوم دی ناکام کړو بدنامي کړو دوی په جامه باندې چې کوم دی تور داغ ولګو